د فرض مونځ نه وروستو سنتو لپاره یا د نفلو لپاره ځای بدلول دا څنګه دي؟ ګران کتونکو چې کله تاسو فرض مونځ وکړئ یا د فرض مونځ نه سوا که تاسو دغه نفل مونځ کوئ یا سنت مونځ کوئ او تاسو چې دی دغه مونځ مطلب مختلف ځایونو کې کوئ، مثال کے طور پر یو ځای کې جمع ولاړه ده ته په هغه ځای کې په جمع باندې مونځ وکړو، بیا سنتو لپاره چې دی ته خپل ځای بدلوي، آیا دا څنګه دي؟ ګران کتونکو د فرض مونځ نه وروستو ځای بدلول دا یو مستحب عمل دی. که چېرته چا وکړل خو ثواب ورته میلاویږي، که چېرته چا ونه کړل هغه ګناهګارېږي نه، خو بلکې په دې کې علما کرامو دوه حکمتونه رانقل کړي دي. یعنی چې کله ته فرض مونځ وکړي او هغې نه وروستو ځای بدلول نور مونځ دپاره، په دې کې دوه حکمتونه دي. یو حکمت دا دی چې کله تا فرض مونځ په یو ځای باندې وکړل او بیا ته سنت مونځ په بل ځای باندې کوي، نو په ورځ د محشر باندې به ستا دپاره چې دی دغه مختلف ځایونه ګواهي کوي د دې خبرې چې دغه کس په ما باندې سجده لګولې وه. یو حکمت دا دی چې تا مونځ چې دی مختلف ځایونو کې وکړي، نو هغه ټول ځایونه چې دی ستا دپاره ګواه جوړېږي چې دغه انسان په ما باندې مونځ کړی و. دویم حکمت پکې دا چې کله ته په جمع باندې مونځ وکړي او هغې نه وروستو تاسو ځای بدل نه کړئ، نو چې کوم کس راننوځي هغه په دې خبره باندې دوکه کېږي چې دا اوس هم لا جمع قایمه ده او جمع ولاړه ده. خو چې کله امام سلام وګرځوي هغې نه وروسته ته سنتو لپاره ځای بدل کړي، نو په دې کې چې کله څوک راننوځي نو هغه ته اندازه لګېږي چې بالکل جمع شوی ده، اوس خلک سنت کوي. خو چې کوم مقتدي هغه به دې خبرې خیال ساتي چې ته خوځېږي، ته چې دا ځای بدلوي نو ته به ګورې چې ته د چا د مخې ته تېر نه شي. که چېرته ته د چا مخې ته تېر شي بغیر د سترې نه چې سترې مخې ته نه وي، نو ستا حرام کار وکړو او دا عمل چې دی ستا دپاره څه شی دی؟ حرام دی.